بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټکی. د صنعت وزارت او د برېښنا شرکت له لوري د هیواد د اقتصادي ځان بسیاینې او صنعتکارانو ته د اسانتیاو لپاره هڅې د پیښو د ښه مدیریت لپاره نوې ټکنالوژي پر کارولو د پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ټینګار او هرمز تنګي کې شاوخوا 100,000 سمندري کارکونکي له نږدې 2000 بیړۍ سره بند پاتې کېدل. دلیا مهربان خدای په سپیشل نامه ترنوردکو سلام د نن ورځ خبرونه ته شرغلاس نن دوشنبه د غوي اسور میاشتې 14 نیټه د ځان رحمت محمدي هم سپام وکړي بشپړ خبرونه ته. د افغانستان برېښنا شرکت اجرایي رئیس ملا عبدالحق همکار د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیز سره د هیواد د صنعتي برخې د پراختیا لپاره د برېښنا بنسټیزو پروژو د اړتیاو او خدماتو په اړه خبرې کړي. ښاغلي همکار په دې لیدنه کې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته خپل ورستي سفر ته په اشاره له افغانستان سره د برېښنا انرژي په برخه کې د دغو هیوادونو د همکاري په تړاو هیلهمندي وښوده. په ورته وخت کې د صنعت او سوداګرۍ وزیر د افغانستان برېښنا شرکت له لوري صنعتي برخو ته د اړتیاو برېښنا د برابرولو په اړه د ډاډ په وړاندې کولو خوښي وښوده او ژمنه یې وکړه چې د هیواد د اقتصادي ځان بسیاینې لپاره به صنعتکارانو ته نوې اسانتیاوې رامنځته کړي. اول خبر مولا نورالدین ترابي د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې رئیس د DRC د پروګرام له مسؤل هني روز او د غیله مال پلاوي سره وکتل. د پیښو پر وړاندې د چمتووالي اداره وایي چې په دې ناسته کې ښاغلي ترابي د نوې ټکنالوژي په ځانګړې توګه د ډرونونو د کارونې پر ارزښت ټینګار وکړ څو د پیښو د ښه مدیریت او د قربانیو پیژندنه اسانه شي. نوموړي همداراز له دې مؤسسې وغوښتل چې د وقایوي پروژو او بشري مرستو په برخه کې همکاري زیاته کړي. د خبرونو دوام د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایاتو اوریدلو وزارت د هیواد په 8 ولایتونو کې د شخړو او دښمنۍ د 13 قضیو د حل خبر ورکړی. دغه وزارت وایي دغه شخړې او دښمنۍ د کورنۍ اختلافاتو، قومي ستونزو او میراث مسایلو له امله رامنځته شوي وي چې د متصبینو په منځګړیتوب حل او فصل شوي دي. او وروستی خبر نړیوال سمندري سازمان IOM ویلي چې پر ایران د امریکا اسرائیلو د جګړې له پیل راهیسې په هرمز تنګي کې په شاوخوا 2000 بیړۍ کې له 100,000 زیات سمندري کارکونکي بند پاتې دي. د راپور له مخې په دغو بیړیو کې د تیلو او غازو، د بیلابیلو سوداګریزو توکو او د سیلانیانو لیږدونکي بیړۍ شامل دي. نړیوال سمندري سازمان دا هم ویلي چې د جګړې له پیل را په دې خوا پر بیړۍ لږ تر لږه 19 بریدونه شوي چې په پایله کې لږ تر لږه سمندري کارکونکي وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. ورته مهال دغه سازمان په جګړه کې له اشکیلو اړخونو غوښتي چې د دغو سمندري کارکونکو د خوندي لیږد په موخه د خپل بریدونه راکام کړي. درنو لیدونکو دا و د نن ورځ خبرونه له ملتیا مو مننه. تر بیا مو الله عمل شه.